پخوانی افغان لوبډل مشر او د کرکټ نړۍ پیژندل شوی لوبغاړی محمد نبی وایي چې راتلونکی پلان یې افغانستان کې د عادي په نوم د سرطان ناروغۍ د درملنې روغتون جوړول دي. محمد نبی ویلي چې دغه روغتون به په خپله تمویلوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی او پخوانی کپټان محمد نبی د یو خیریه بنسټ له لارې له ګڼ شمېر بېوزلو خلکو سره هم مرستې کړي دي او لا هم د روژې په دغه میاشت کې مرستې ترسره کوي. د محمد نبی دغه ګام اخیستل د ګڼ شمېر خلکو لخوا ډېر ښه بدرګه شوی او ځینو مشهورو څهرو او رسنیو دا خبر پر خپلو پاڼو هم نشر کړی دی. د کرکټ ولسمشر محمد نبی وایي له عادي زیږنتون وروسته افغانستان کې د کینسر یا سرطان د درملنې لوی روغتون جوړوي چې مصارف به یې هم د بنسټ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر خیریه بنسټونو او افغانانو په هیواد کې دننه د سرطان مجهزه روغتون د جوړولو کمپاین پیل کړی و.